السلام علیکم. زه عصمت الله سهار د پکتیکا ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د زمري کوټ د کلي اوسېدونکی یم. نن ځایونوز د ما په اړه باندې یو پوسټ کړی و چې عصمت الله سهار د سعودي عرب نه راغلی له کوره تر بازاره پورې طالبانو اوچت کړی د 3 ورځې کېږي نادرکه ده. نو دا بالکل دروغ دی. زه اوس هم سعودي عرب کې اوسېږم او کوټ لا نه یم تللی تر اوسه او کوم مشکل هم نشته. او بله خبره لیکلي وو چې پلار یې ولسوالۍ ته ورغلی او د زوی په اړه باندې معلومات او هغه ورته ویلي وو چې موږ کوم معلومات نه لرو او ولسوالۍ ووځه. دا هم مکمل دروغ دی. نه مې پلار چېرته ولسوالۍ ته ورغلی او نه زه وطن ته تر اوسه تللی یم. د ما په اړه چې کوم پوسټ دی نوز کړی بالکل مکمل دروغ دی او دروغجنه میډیا ده. دروغ یې ویلي، هېڅ د حقیقت نه لري. زه فلحال اوس هم سعودي عرب کې یم، ریاض ښار کې، کور ته لا نه یم تللی. مننه.